تاسو سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې تاسو به جوړ وئ. نن ورځ د یوې مهمې موضوع په اړه له تاسو سره خبره کوو. هغه موضوع چې تاسو یې هر وخت په ورځني ژوند کې تکراروئ او تاسو ورسره لاس او ګریوان وئ. دغه موضوع د سټریس یا ذهني فشار څه ته وایي. نو نن به په دې خبرې وکړو چې سټریس یا ذهني فشار څه ده، ولې رامنځته کیږي او څنګه کولی شو چې د دې ناروغۍ لپاره اقدام وکړو او دغه ناروغي کنټرول کړو. یوه یادونه باید وکړم چې په عصبي ناروغیو کې داسې ناروغۍ شتون لري چې هغه موږ او تاسې په مکمل ډول له منځه یوسو، او ځینې داسې ناروغۍ دي چې هغه د انسان په ګټه دي، تر یوه حده پورې د انسان په ګټه دي. د مثال په ډول که چیرته موږ سټریس یا ذهني فشار ولرو، نو دا ذهني فشار یا سټریس موږ دې ته هڅوي چې موږ کار وکړو، موږ ته انګیزه راکوي چې موږ خپله وظیفه یا دنده ترسره کړو. خو که چیرته دا ذهني فشار یا سټریس د اندازې نه زیات شو، نو دا بیا ذهني فشار نه ده، نو دا بیا نورمال حالت نه ده، دا بیا ناروغي ده. د مثال په ډول یو شاګرد ده، یو زده کوونکی د امتحانو ته اندېښنه لري، سټریس لري، په ده باندې بوج ده، نو دغه بوج او سټریس ده ته انګیزه ورکوي ترڅو په خپلو درسونو کې کامیابه شي، د درس ورکولو انګیزه ورکوي. د مثال په ډول یو موټروان ده، دی په دې اندېښنه کې ده چې زه د موټر سره باید ډیر زیات احتیاط وکړم، نو دا د دې انګیزه ورکوي او دې ته هڅوي چې موټر چلولو سره احتیاط وکړي. همدا ډول په نورو کارونو کې موږ او تاسې زیات مثالونه لاسته راوړلی شو. په کلي معنا دا چې سټریس باید له اندازې نه زیات نشي او له اندازې نه کم نشي. که چیرته له اندازې نه بیخي کم شو، نو یو انسان دې ته انګیزه نه پیدا کوي چې کار وکړي، ځکه په ده باندې فشار نه وي. او که چیرته له اندازې زیات شو، نو بیا نورې ناروغۍ رامنځته کوي. نو موږ دلته د سټریس کلمه د کنټرول په برخه کې راول، یعنی سټریس باید کنټرول شي. د سټریس کلمه په لاتیني ژبه کې د سټریس عصبي فشار له سټرینجر څخه راخیستل شوی ده چې معنا یې نیول کېدل دي او له منځه تلل دي، او په پښتو ژبه کې ورته عصبي ټکان، رواني فشار، اندېښنه، زړه تنګون او دې ته ورته نورو موضوعاتو کې راغلې ده. په لومړي ځل کله چې د سټریس کلمه رامنځته کېدله، دغه کلمه په انجینري یا فزیک کې رامنځته شوله او د هغو موادو لپاره پکارېدله چې څومره مقاومت کوي چې په دې باندې دغو موادو باندې زور راځي. وروسته د سیلیا په نامه یو ارواپوهو د هغه لخوا دا کلمه راواخیستل شوه او په ارواپوهنه کې استعمال کړله. سټریس په دوه ډوله دی، لکه څنګه چې مخکې هم موږ اشاره ورته وکړه. یو منفي سټریس دی او بل مثبت دی. مثبت یې دا ده چې یو څوک یو خپل کار ته اندېښنه لري، هغه کار ترسره کوي، او منفي دا ده چې له حده زیات سټریس لري، هغه بیا په ناروغۍ باندې بدلیږي. د سټریس نښو ته راځو. دا چې سټریس څه نښې لري، موږ او تاسې چې یا یې په ځان کې دا نښې وپېژنو یا یې په نورو خلکو کې دغه نښې وپېژنو. د سټریس نښې کولی شي په مختلفو بڼو کې خپل ځان راڅرګند کړي، نه یوازې رواني احساسات بلکې په فزیکي نښو کې هم دلته د سټریس علایم موږ او تاسو پېژندلی شو. لومړنۍ نښې ته یې راځو چې رواني او احساساتي نښې دي. اضطراب ده، لکه بې ځایه اندېښنه، ویره احساس یو څوک حس کوي، خفګان ده، د ژوند څخه خوښي نه لرل یا د منفي فکرونو تسلط ده په انسان باندې، بېقراري ده، ناارامي ده، او په ټول بدن کې د اضطراب احساس انسان ته پیدا کیږي. د تمرکز نشتوالی یا کموالی ده، د فکرونو ګډوډي ده یا د یو شمېر تمرکز کې ستونزه ده، د انسانانو په تمرکز کې یو موضوع باندې تمرکز نشي کولی. همدا ډول د غوسې زیاتوالی ده، په لږو شیانو او په وړو خبرو باندې یو انسان غوسه کیږي. د احساساتو بې ځایه کېدل دي، د ژور احساساتي او رواني فشار څخه وروسته لکه بې احساسه کېدل یا د خپل ځان څخه جلا احساس کول او یا داسې نورو. دویم دې ته راځو چې فزیکي نښې څه دي د سټریس. یوه نښه دا ده چې د زړه د ضربې زیاتوالی، د بدن دردونه دي لکه د سر درد، د شا درد یا د عضلاتو درد، په خوب کې ستونزې دي، بې خوبه کېدل دي یا مثال په ډول د خوب کمیدل دي، ستړیا ده، د بېهوشۍ او انرژي نشتوالی ده، لکه یو څوک بېسیکه سي، بې انرژي سي. د معدې ستونزې دي لکه د معدې درد، د بدهضمي یا د زړه سوځېدل دي،
د تنفس کې ستونزې دي، د تنفس ستونزو لکه ژور تنفس یا د هوا د نشتوالي احساس. دریم چې د هغه اجتماعي نښې دي یا ټولنیزې نښې دي، هغه کومې نښې دي؟ د هغه څوک چې په سټرس باندې اخته وي ممکن له نورو خلکو سره اړیکې قطع کړي، د کار یا شخصي اړیکو کې ستونزې دوی ته پیدا شي، هغه کارونه چې پخوا دوی په سم ډول ترسره کول اوس یې په سم ډول ترسره کولی نه شي. د خپل فعالیت له لاسه ورکول دي، هغه ورځني فعالیتونه چې په ورځني ډول کې یو انسان ترسره کوي، هغه فعالیتونه ته زړه نه ښه کوي، هغه فعالیتونه نه ترسره کوي. او نورې نښې دا دي چې یا به ډوډۍ زیاته خوري یا به له حده بیخي زیاته کمه خوري، او لکه د الکول او د کافین یا د نورو نشهیي توکو استعمالول دي چې د سټرس لرونکی کس ممکن په دغه باندې اخته شي. په ټولیز ډول سټرس د مختلفو نښو په بڼو کې څرګندیږي، او که دا نښې دوامداره پاتې شي دا کولی شي چې ستاسو په رواني او جسمي روغتیا باندې بیخي منفي اغیزه وکړي. بل پړاو ته راځو، هغه څه دي چې موږ په سټرس باندې اخته کوي، کوم لاملونه دي، کوم شیان دي، کومې پیښې دي، کوم موارد دي چې موږ په سټرس باندې اخته کوي. لومړی دا ده چې دا پیښې په درې ډوله دي. لنډمهاله پیښې دي، د مثال په ډول د کور بدلون ده، لنډمهاله مسافري ده، واده کول دي، نوې دنده ده، ورځني خفګان او نور. دا هغه څه دي چې موږ او تاسې په لنډمهاله سټرس باندې اخته کوي. د مثال په ډول یو څوک یو چیرته اوسېدلی وي، له هغه ځایه نوي ځای ته ځي، نو انسان خفه وي، انسان په سټرس باندې اخته کیږي، د هغه ځای سره بلد نه وي. لنډمهاله مسافري ده، یا د کورنۍ غړی له ده نه مسافر کیږي یا دی خپله له کورنۍ نه مسافر کیږي، دا هم انسان ته سټرس پیدا کوي. واده کول دي، ځکه چې واده یو نوی مسؤلیت ده، د واده په اړه تصمیم نیول یا نورې مرحلې چې دي هغه انسان ته خفګان اچوي. نوې دنده ده، نوې دنده په دې معنا چې که څه هم دنده د خوشحالي خبره ده، خو بیا هم سټرس دی په دې پیدا کیږي چې څنګه به وکولی شم چې دغه دنده دغه مسؤلیت زه ترسره کړمه. بل چې د ورځني خفګانونه دي او نور دي، هغه پیښې چې موږ او تاسې په رسنیو کې اورو، هغه پیښې چې موږ او تاسې د شاوخوا محیط خلکو څخه اورو، هغه پیښې چې موږ او تاسې په ټولنه کې وینو یا یې اورو، له دې څخه هم سټرس رامنځته کېدلی شي. بله منځمهالې پیښې دي. منځمهالې هغه پیښې دي چې یو چا سره جر و بحث ده، چا سره خفګان کول دي په خبرو کې، له دې څخه هم سټرس را پیدا کیږي. د منفي کسانو سره ناسته ولاړه د هغه کسان چې دوی منفي فکر لري، د یو کار د کولو په اړه دوی سم نظریات تاسو ته نه درکوي، له دې څخه رامنځته کیږي. د بدو خبرونو اوریدل دي، هغه خبرونه خصوصا هغه خبرونه چې زموږ او تاسې په واک کې نه وي، زموږ او تاسې له کنټرول څخه وتلي وي، له دې څخه را پیدا کیږي. بل چې دا په لنډ اوږدمهاله پیښې دي، لکه په مثال په ډول په کورنیو کې طلاق ده. خوشبختانه زموږ او تاسې په ټولنه کې ډیر نشته، خو په نورو ټولنه کې طلاق د اروايي ناروغۍ یوه مهمه برخه ده. اوږدمهاله غریبي ده، یو څوک چې بېوسه وي نو هغه ته هم سټرس پیدا کیږي. اوږدمهاله ناروغي ده، یو څوک چې اوږدمهاله ناروغي ولري یا په کورنۍ کې د بل غړي اوږدمهاله ناروغي ولري، نو دغه هم په سټرس باندې رامنځته کیږي. د اولادونو بېلارې کېدل دي، کله کله اولادونه یا ورونه په کورنۍ کې هغه چې بېلارې شي، کار نه کوي، نو هغې څخه هم سټرس رامنځته کیږي. ناخوښه چاپېریال د هغه چاپېریال چې د هغه چاپېریال خلک، آب و هوا او نور شرایط د تا په زړه پورې نه وي، شاید په هغو کې هم سټرس رامنځته شي. او بله دا چې اوږدمهاله سخت کار د هغه خلک چې یا په ټول عمر موټرواني کوي یا خیاطي کوي یا نور کسب کوي چې ډیر زیات رواني فشار ته اړتیا لري، زیات ځواک ته اړتیا لري، نو کېدای شي دغه خلکو ته هم سټرس رامنځته شي. د سټرس څخه رامنځته کېدونکې لوی ناروغۍ څه دي؟ یو خو سټرس ده چې په خپله سټرس موږ او تاسې تشریح کړو چې رامنځته کېږي، او له سټرس څخه نورې کومې ناروغۍ دي چې موږ او تاسو سره پیدا کېږي. دغه ناروغۍ د معدې زخم ده، د زړه او دماغو سکته ده، روحي ناروغۍ دي لکه ویره، زړه بدوالی او نور چې موږ ته رامنځته کېږي. ځینې څېړونکي وایي چې سټرس د اوږدمهاله سرطان لامل هم ګرځي. د سټرس منځنۍ پیښې کومې دي؟ یعنی د سټرس څخه نور کوم کارونه ورانیږي؟ د سټرس څخه د عادي ژوند څخه انسان لرې کیږي، ګوښینه کیږي، له خلکو سره اړیکې نه نیسي او ځان ته ګوښه نه ناست وي. د هر کار ورانېدل وي، یو کار په سم ډول نشي ترسره کولی، که هغه فزیکي کار وي،
که هغه ذهني کار وي کارونه په سم ډول نشي ترسره کولی، ځکه چې نه ځواک لري، نه حافظه لري او نه تمرکز لري، دا ټول هر څه یې له لاسه ورکړي وي، نو ځکه انسان په سټریس رامنځته کیږي. د طلاق د پیښو زیاتوالی ده او د کورنۍ تیت پاره کیدل دي، د دوستانو تیت پاره کیدل دي. هغه دوستان چې مخکې د تاسو دوی سره ناسته پاسته وه هغه نورو ځایونو ته تللي، نو له دې څخه هم سټریس را پیدا کیږي. د دې څخه علاوه نورې پیښې بیا دا دي چې ممکن یو د سټریس لرونکی کس ځان وژنې ته زړه ښه کړي یا ځان وژنه وکړي، همدا ډول یا د ټولنې خلاف کړنې ترسره کړي لکه جنایت، نشه یي توکي، بېلارېتوب، غلا یا نورو ته لاس واچوي. حل لارې څه دي؟ په لنډ ډول د سټریس حل لارو ته راځو. لومړی حل لاره دغه ده چې د هغه څه په اړه چې نشئ کولی تاسې هغه کنټرول کړئ، هغه د هغه په اړه فکر مه کوئ. اوس مثال دی په خبرې د هوا حالات دي موږ او تاسې په کنټرول کې نه دي، زلزلې دي موږ او تاسې په کنټرول کې نه دي، د سیلابونو راتلل دي موږ او تاسې په کنټرول کې نه دي، طبیعي پیښې دي موږ او تاسې په کنټرول کې نه دي، یا په هیواد کې یا د هیواد دننه ځینې داسې پیښې دي چې انسان خواشینی کوي، نو دا هغه څه دي چې هیڅ کله زموږ په کنټرول کې نه دي او نه یې کنټرول کولی شو. نو کله چې موږ یې نشو کنټرول کولی، نو موږ ولې په هغو ستونزو باندې فکر وکړو، هغوی ستونزو ته اندېښنه وکړو؟ نو دغه څه باید انسان له ځان نه لرې کړي او یوازې په خپل ځان باندې فکر وکړي. دویم، ستونزو ته د مثبت لیدلوري څخه وګورئ، نه د تهدید له نظره. ممکن تاسې په ماشومتوب کې په ځوانۍ کې ډېرې داسې ستونزې تېرې کړې وي چې هغه ستونزې ډېرې ناخوښه وي، ډېرې بدې پیښې وي، ستونزې وي، نو هغوی ته د یوې تجربې په نظر وګورئ چې هغه څه چې په ما باندې تېر سول هغه یوه ستونزه نه بلکې یوه تجربه مې ترې واخیستله. هغه لانجې، هغه کارونه، هغه حساب کتابونه چې تاسې له خلکو سره لرئ هغه حل او فصل کړئ. یعنې په زړه کې مه ساتئ چې د چا سره کومه خبر لرئ، لانجه لرئ، دا ځکه چې دا ستاسو په ذهن کې همیشه ژوندی پاتې کیږي. نو ښه دا ده چې له خلکو سره ستونزې حل او فصل کړئ. بله خبره دا ده چې تاسو کولی شئ چې دغه نښې نښانې، دغه خبرې، هغه څه چې تاسې په زړه کې دي د خپل کورنۍ یا د نږدې ملګري سره مشوره وکړئ، نو هغوی ته دا ستونزې ووایئ، شاید هغوی ته د حل لاره هم معلومه وي. بله خبره دا ده چې منظم سپورت کول د رواني ناروغیو لپاره ډیر مهم دي. ډاکټرانو د سپورت په برخه کې ډیره سپارښتنه موږ او تاسې ته کړې ده او سپورت ډیرې ګټې لري، نه یوازې ذهني فشار ته بلکې فزیکي ناروغیو ته هم سپورت ډیرې ګټې کوي. دا مهمه نه ده چې تاسو کلب ته لاړ شئ، دا مهمه نه ده چې تاسو قیمت بیه وسایل واخلئ. کولی شئ چې پیاده روي وکئ، پلی مزل وکئ یا تیز مزل وکئ. هغه چاپیریال چې تاسې لرئ هغه ته په هغه کې تاسو سپورت وکړئ. بله دا ده په هغو فعالیتونو کې چې سټریس نه رامنځته کوي په هغوی کې ګډون وکړئ، لکه ټولنیز فعالیتونه دي، اشر ده، ټولنیز کارونه دي، د ښار صفایي ده، ساتیري دي، لوبې دي. که تاسو خپله لوبې نه کوئ د نورو خلکو له لوبو څخه خوند واخلئ، په دې کې ګډون وکړئ. بله خبره دا ده چې د وخت د تنظیم په اړه ده. نو ځینې خلک ډېر لټ سي، ډېر تنبل سي، وخت فکر نه وي، دوی متوجه نه وي. دا خپله ورځ دا خپله منظمه کوي، خپله ورځ منظمه کوي، خپله اونۍ منظمه کوي، خپله میاشت منظمه کوي یا حتی خپل کال منظم کوي. د مثال په ډول تاسو سهار راپورته کیږئ یا د شپې ویده کیږئ، څه فکر کوئ چې حد اقل لږ تر لږه سبا ته زه کوم کارونه لرم چې هغه باید ترسره کړم. نو ځینې خلک دي په شعوري لاشعوري ډول دغه کار کوي، سبا ورځې لپاره یو پلان جوړ کړي. بل دا چې له منفي خلکو بیخي لرې واوسئ او هغه خلک چې تاسو سره جر و بحث کوي تاسې یوه نتیجې ته نشئ رسېدلی، خصوصا په سیاسي موضوعاتو کې له هغو خلکو څخه لرې وګرځئ. هره ورځ اوبه وڅښئ. ډاکټران د اوبو څښلو په اړه تاسو ته توصیه کوي. اوبه څښل بدن ته ډېرې ګټې لري، خصوصا د سهار په نهارې اوبه بدن ته ډېره زیاته ګټې لري. له ماشومانو سره لوبې وکړئ. ماشومانو سره لوبې کول د سرونیټین په نوم یو کیمیاوي هورمون تولیدوي چې هغه انسان ته خوشحالي ورکوي. کورني حیوانات وپالئ، لکه د چرګانو ساتل دي، د نور حیواناتو ساتل دي چې بیرته عواید هم موږ تاسو ته لاسته راځي، دغه ترسره کړئ. له ملګرو سره ګډ کارونه ترسره کړئ، که هغه په فزیکي ډول وي یا په نور مختلفو ډولونو سره وي، دغه کار ترسره کړئ. د عطرو او ګلانو بویول دي چې دا تاسو ته یو ښه حس درکوي.